یو اپیزو نو هغه به ته پردي وږي به یې ماتولو وایي چې کله به هغه پردو وږو ته لاړ نو وي آی پیز یو دوه وږي مات کړي نو ځان له به وي چې یاره شل خو دې مات کړي نو بس په وږو به یې شروع کړو وږي به یې مات کړو بیا چې دی نو په بلې ورځ دی یاره هغه پټي هغه مالک پټ ناست دی یاره زموږ دا وږي څوک ماتوي هم دا پیز راغی بیا پیز راغی پیز پټي ته لاړو پیز دا شان ودرېدو بیا پیز یو لس وږي مات کړي نو ځان دی یاره شل خو دې مات کړي نو د پټي هغه مالک ورته پټ ناست وي بیا پیز یو لس روپۍ وخوري نو شل خو دې وخوري پټي کا مالک دی نو بس خپل کې خو پکوي نو بیا ډېرې اوچت کړي بیا پیز خو په وخوري نو شل خو دې وخوري پیز ورته وایي زما په کونه توبره نه ته زیات نه راکړم بل یو ملنګ و نو هغه به سوالونه کولو هر چاته به وی یاره وی ما نن هم ډوډۍ نه ده خوړلې سبا مې هم نه ده خوړلې نو یاره وی چې کوم تاڼهدار به کوم هغه ملنګان به نیوه که نه چې کوم تاڼهدار به نیوه دی ورته هغه تاڼهدار ته کور مخې ته ولاړ دی بره ورته نه ګوري خو کته ورته ګوري وی ما یاره نن هم ډوډۍ نه ده خوړلې سبا مې هم نه ده خوړلې وایي نن درې ورځې چې زه نار یم هغه تاڼهدار ته خو چې داسې په بره وکړې یاره یو که سبا مې بیا هم ونه خوړلې څه پروا نه هیڅ خبره نه وي که سبا مې بیا وخوړل هېڅ خبره هم نشته او بل یو سړی و نو یو پوډري و نو هغه لاړو جومات په ګوټ کې ناست دی څپلۍ پکې ګوري څپلۍ راپټوي چې څپلۍ راپټوي نه څپلو به څه وکړي هغه به څه غټه بوجۍ وکړه یاره په یو جوړه باندې خو یې کار نه کوي خو یې راشئ دا دویمه پسې هم پټه کړه یعنې بوجۍ چې دا یو جوړه راغلې په هغې کې ولي یو بوجۍ راغلې او هغې کې ولي بوجۍ یې ترېنه ډکه کړه پوډري بوجۍ په بیا غستې روان دي هلکه څه کوې ونډه شو هلک یاره څپلۍ بازار څه شو هغه یې ورته ویې یاره بیا هغه پوډري اخېستې دی هلته مخکې وړي کسانو ورته بیا بختې منډې وښي لاړو پوډري ورسو پوډري ورته وایي وایي دا خو دله زه پالش کېدو نه وړم مړه وایي زه به دله پالش کوم وایي تاسې پالش کوی دی نو ما پالش کولو نه وړي بله میره به د مسافرینو چې و نو هلته یو څو پوډریان راغلې نو دغه دی منډۍ ته راغله د کیلې دا سبزۍ دا منډۍ نه ده دې ته راغله په هغې کې هغه کیلې نیلې ګونګان دونه غټ غټ ګونګان داسې ډېر ګونګان که نه هغه ګونګان دی یې ورالې هغه سړی ټیکهدار سیټ ټک دی یې ورالې بولي پې شروع ده یې ورالې سیټ ټک دی هغه بل پوډري خو چې ده څنګه دا ګوند کېښوده نو هغه یو راغی نو د هغه ګوند ورته نه ړوندې په اوږه کېښوده لاړه ترېنه یاره زه اوس په تماشه ولاړ یم اوس په پوډري پسې بیا ولګېدم اوس هغه بل پوډري څه دی چې هغه بل ورپسې تش را روان شو نو هغه ورته ویې ته خو یې تش را روان شو نو هغه بل ورته یې مړه نه که نه وایي تا ته مې یو راوړو نو دا خو زکات مې ورکړو نو بس ما له یې نه راکړو که نه وایي دا زما ستا په دواړو په شریکه دی که نه وایي دا په شریکه دی که نه نو هغه یې ورته یې نه مړی وي راشه متاثرینو له به یې ورکړو هغې سره واړه واړه بچي دي هغه بل ورته یې نه مړه وایي ته خپل نیم که نه یې متاثر او یې دغه مې ځان له
اوس زه خو پې ځان له پوډر اخلم کاپر بچی و که نه زما د پلار مې په خپله زما پلار تللی نو په عیدګاه جومات کې لامبلو چار مال دی نه غونډې 50 روپۍ د نه غونډې هغه متاثرینو کې له ورکړې وې که نه نه سره د واسکټ یې ترې نه هغه ووړې نه مې دا جي کړ دی چې دا کمیس چې درته پرېښی دی بیا به دې زده کولو که نه بیا به دې زده کول بربنډ به تلې کور ته مې تا په عیدګاه جومات کې ولې لامبلو که زه ونه راغله نو ما ته وایي دا چې وایي اوس یې وایي د ما نه خو چې هر څه ووړو مېسې دې نه ووړو یاره یې هغه وایي جاکټ یې رانه د لاندې وړی مې دا چې کمیس خو بد شوی دی که نه مې کمیس خو دې روغ دی که نه بل ځای انکار شوی و یو سړي بازار کې را روان دي دغه 2 کسان دي نو هغه یو کس نور دا یو کس نور ومونته نو هغه یو یاره وي دا د چا دی وي ما له نشاني راکړه که نه بیا پې زه واخرېږم اوس په هغې کې وي ما له نشاني راکړه که نه زه پې بیا واخرېږم نه ځکه نشاني خو ورته تا په خپله خو دې نور